دا ورو سوال کړی دی وي زه د عربو په یو ملک کې مسافر یم او هلته یو کس جومات له قالین اغستی دی سور رنګ کې، نو بعضو په هغه جومات کې انکار کړی دی چې سور رنګ قالین د جومات دپاره مه راوړه، نه دی جایز. او هغه وایي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه دا خبره کړې وه چې جومات کې داسې قسمه رنګونه مه استعمالوئ. داسې وي زه سوچ کې شوم چې دوی کې به د چا خبره صحیح، نو معلومات کوي چې دا خبره به د کم یو صحیح دی چې قالین راوړی دی که نه د کمې چې منع کوي. ګوره د عمر بن خطاب رضی الله عنه دا اثر دا اختلاف اول خو دا ده چې دا اختلاف کله د جومات والا منځ کې راغلی پوه شي چې دا ښه پوه خلک دي، نه زموږ په منځ کې دی راشي. موږ وایو چې مولوي صاحب ډزه ډوزه بس یو منټ کې مونځ وکړي چې تختوز و شین قالین دی او که سور دی او که سپین دی د سره دي نه خو چې زو جومات نه چې کله په مقتدیانو علمي مسلو کې چیړ شروع کو پوه شي چې دې مقتدیانو سره علم دی، ځکه خو باس کوي یو بس بې علمه باس کوي. لکه اوس دوه کسان زمونږ په دې جومات کې دواړو سره علم نشته، دوی به یو بل سره باس په څه کې کوي؟ بالکل به موضوع نه باس به په څه کې کوي؟ دنیایي موضوع کې به باس کوي. دی اوس پرې راغلی صحیح دیني موضوع کې دوی باس نشي کولی او نه وله کول پکار دي، علم ورسره نشته او چې علم نه نو بیا غلی کښېنه. خو دا ښه صفت نه دی چې یو سړی دا وایي چې موږ دومره دینداره خلک یو چې موږ په دین نه یو پوه نو ځکه باس پکې هم نه کوو. دا اوس د خپل صفت کې که نه خپله کمزورتیا بیانوي، کمزورتیا بیانوي. دا قول د عمر بن خطاب رضی الله عنه دا اثر د امام بخاري معلقا راوړی په خپل کتاب کې په صحیح بخاري کې، او نور هم داسې اثار دې ته نږدې شته. هغه دا چې کله د عمر بن خطاب رضی الله عنه په دور خلافت کې مسجد نبوي توسعې ته ضرورت راغی. مسجد نبوي وړوکی ګڼه شوه، خلک ډېرېدو، هغې ته ضرورت راغی نو او د هغې نوي کولو ته نو عمر بن خطاب یو خبره کړې وه. امر یې وکړو د جومات جوړو غټوي اکن الناس من المطر، امر یې وکړو په دې چې له پاسه پې اوچت واچوي چې دا خلک د باران نه په امن شي. او دی وی چې و ایاک ان تحمر او تصفر، وی د سور او د زیړ رنګ نه بدن ساتي. اچھا چې جوړه وغه ته وي فتفتن الناس، دا خلک په فتنه کې پرېوځي نو دا رنګونه به پکې نه استعمال. دلته دې کوم ملګرو چې په دې کس باندې اعتراض کړی چې سور رنګ قالین به نه استعمالي، هغوی دا خبره اورېدلې او دا خبره صحیح ده، شتي دا خبره شتي. نو بیا هغه ټکی راغی که نه زه چې بار بار وایم علماو ته به رجوع کوي ځکه تاسو پخپله به سور قالین ناستئ. اوس دې وروڼو ته دغه د عمر بن خطاب اثر صحیح معلوم دی، د شتي او هغه دا خبره کړې ده. مقصد د عمر بن خطاب د خبرې څه دی؟ د هغې باندې چې پوه شوې نو ته په مسله پوه شوې. د عمر بن خطاب رضی الله عنه مقصد دا دی چې جومات کې داسې نقشې او ډول او سنگار مه کوئ چې د خلکو منځونه پې ګډوډ شي. نو چې اوس یو ځای کې د سور رنګ ورکړی، بل کې زیړ دی ورکړی دی، قسمه قسم رنګونه دي استعمال کړي، دا د خلکو د منځه توجه خرابوي. امام مناوي رحمه الله وایي فزخرفة المساجد، جوماتونه ښایسته کول او قرآنونو نه د غلافونه جوړول په قسمه قسم طریقو سره، وي دا نه ده پکار، ځکه چې وي د دې سره زړه مصروفه کېږي او خشوع پکې نه راځي. نن سبا چې د قرآن کم چاپونه راوتي دي که هغه دوري د حیران بشي، دنه دومره ډیزاینونه پکې جوړ کړي که نه چې ستا توجه د قرآن د تلاوت په دوران کې هم دغه پاڼه کې او د ډیزاین کې چې دا کم ترتیب. جومات کې به ته ولاړې یو دیوال ته به ګورې، بل دیوال ته به ګورې، د نقشو ته به ګورې، د ډیو ته به ګورې، د سیسټم ته به ګورې. اولا بعضو ملکونو کې جوماتونه شته خلک یې سیل لځي، خلک دغه جوماتونو سیل لځي تصویران پکې وباسي.
دنه پکې ویډیوګانې کوي، سیلفیانې لري. جوماتونه خو الله دې دپاره نه دي راکړي. جوماتونه خو د عباداتو دپاره ځکه منه راغلې د جومات د ډېر ډولي کولو نه په دې طریقې سره چې د خلکو زړونه پکې مصروفه شي، د دې نه منه راغلې. نو که چېرته خلاصه دا شوه، که چېرته دا سور رنګ په دې کې دومره ګلکاریانې شوي چې د سړي زړه د منځه نه مصروفه کوي، نو بیا نه ده پکار. او که چېرته ساده ترتیب باندې او د انسان توجه نه خرابوي، نو بیا پکې څه حرج هغه نشته. اوس پوه شو د عمر بن خطاب په خبره. د عمر بن خطاب د سور او د زیړ رنګ سره کار نشته. د هغه د خبرې مقصد څه دی؟ دی جواب دی. د هغه مقصد دا دی چې ډېرې نقشې او ډیزاینونه پکې مه کوئ. دا مقصد دی. عمر بن خطاب سور رنګ پورې نه دی نښتی. نو دا کم وروڼه چې هغه جومات کې وایي چې سور رنګ مه استعمالوه، هغوی د عمر بن خطاب په مقصد نه دي پوه شوي. او که هغوی د عمر بن خطاب په مقصد پوه شوي وي، نو هغوی به دا خبره بیا داسې نه کولې. معنی دا چې ډول دې پکې نه کېږي، ډیزاینونه، دا آیتونه په دیوالونو باندې لیکل، او دا جوماتونه، دا چې څومره په جوماتونو کې ډېر شي، دومره د سړي زړه په منځه کې بیا دغه طرفونو ته ځي. که نه حدیث نه ده. او څومره چې جومات سادهی سړي ته پکې لمونځ ډېر خوند او مزه ورکوي، ځکه چې خشوع پکې. ځکه بعضو علماو نه ما اورېدلي دي، هسې هغوی خپل یو دغه ذکر کړی دی، وایي ښه دا دی چې سړی جومات کې داسې رنګ کې قالین واچوي لکه خړ رنګ کې. ولې خړ رنګ ساده دی؟ نو که دا سور رنګ ساده دی، ځمکې په شی دی. اوس ته سوچ وکړئ چې جومات کې قالین پروت دی، ټول چې خړ رنګ کې پروت دی، سړي توجه د سره دې ته ځینو چې جومات کې قالین دی او پای کې ډیزاینونه دي او هغې ته ګوري نه. نو ځکه غوره دا ده چې د نقشو مقشو نه ځان سړی لرې وساتي. والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی، یو جنۍ چې د کور نه وتښتي یو هلک سره والعیاذ بالله، او محکمه کې د هغوی نکاح وشي بغیر د ولی او د مشر د حاضرېدو نه، او هغه هلک دا وایي، یعنی چا سره چې جنۍ تښتېدلې ده، وایي دا مسله ماته معلومه ده، فقهي فتوا هم را پیدا کړې د بعضو مولیانو چې بغیر د ولی نه نکاح کېږي. نو بغیر د ولی نه نکاح کېږي او که نه؟ سوال دا دی. دې هلک دا فتوا را پیدا کړې، خو دله دا فتوا هم را پیدا کول غواړي چې پردۍ خور لور تښتول څه حکم لري. بعض ځایونو کې موږ دا دین صرف د خپل یو څو خواهشاتو دپاره استعمالو. یعنی دومره دی په مولیانو صاحبانو پسې لاړ، او مولیان هغه مولیانو ولم دا جواب داسې ورکړو. زه چې داسې کس ما پسې راشي که نه چې ما نه تپوس وکړي چې دا نکاح کېږي او که نه، زه ورته وایم اول ته ما نه دا تپوس وکړئ چې دا جنۍ داسې بوه چا د کور نه یو له دعوت ورکول چې راځه هلته زه به یم، دا شته اسلام کې او که نه؟ اول دې مسلې ته راتله پکار چې د هغې نه بعد بیا دا ګورو چې نکاح کېږي او که نه کېږي. نو دا یاده کوي، د دې نه مخکې یو مسله بیانه کړم ډېره اهمه، چې هغې ته د مشرانو ذهن نه ځي، د ډېرو مشرانو. مشر چې زه وایم د جنۍ مشر یادو، بیا د جنۍ مشر پلار هم کېدی شي، رور هم کېدی شي، ترم کېدی شي، زوی هم کېدی شي، او داسې بس هغه ترتیب بیا موږ په نورو ځایونو کې ذکر کړی. ولی د جنۍ هغه له نه ده پکار چې د خپله خور، لور یا بله خپله چې دی ولی دی، چې دا بې وجې د نکاح نه بند ساتي. د هغې اکثره نتیجه دې سره اوسي که نه؟ نتیجه د دې چې کله کور کې پیغلې جنکۍ ناستې او واده کوي نه، او رشتې راځي، چا ته وایي تا تعلیم پوره نه دی کړی، او چا ته وایي ستا مخ داسې دی، او څوک دنګ دی، او څوک چیت دی، او څوک غریب دی، او څوک تور دی، او څوک سپین دی، او څوک داسې دی، او څوک کته او بره. دا ظلم دی. ګورې زه دا نه یم چې څوک د ته میلاو شي. هلته حدیث کې دي چې اذا اتاکم من ترضون دینه وخلقه، چې یو کس راغی تاسو د دین نه راضي، اخلاقو نه راضي، بس لور خور وله ورکړه.
دومره جوور ننوته چې د دغه کاروبار وسله کمزورې دی او دا به څه کېږي او دا به رزق د الله په لاس کې صحیح د هر چا سره د خپل خور لور غمي خو چې یو سړي اسباب چلیږي اگر کله کمزوري دي ورکوله کېدي شي د دې د لاسه د اسباب هم ډېر شي که نه نشي کېدی شي نو دا بعض مشران ګورې ظلم کوي دا یاد ساتئ هلته خور لور غریبه خو پخپله څه ویلی نه شي هغه کور کې جهالت ته دا مسله ورته نه ده معلومه چې نکاح دپاره د جنۍ راضي کېده پکار دي که نه دي پکار دي دین هغوی خبر نه دي نو چې دا جهالتونه دي دا قسمه قصې دي چې کور کې دا جنکۍ چې کله پاتې شي نو په هغوی کې بیا بس دا قسمه چلونه کوي هلک سره وتښتي نو بیا دې سرګردانه ګرځي هر ځای کې لیونی ته جوړ شي کله وی جنۍ را پیدا کړي ولمه کله وی هغه هلک ولمه کله وی پلانې ولمه او کله وی دا کوم کله دا لیونی شي لارو کوڅو کې منډې وي د دې هر څه نه ښه دا و چې د په اوله کې سوچ کړی دغه شان صرف دا مسله د جنکو نه ده دا مسله ده هلکان هم ده چې لوی لوی سړي ناست دي او موږ قیامته پورې وایو دا واړه دي او دوله ضرورت او په خپلو خپو ودرېږي خپو باندې ودرېده څه ته وایي صحیح ده چې هلک بالغ شو هوښیار دی پوهېږي په خبره په نفع نقصان او پلار یې طاقت شته یا د هغه طاقت شته پکار دی چې واده وکړي مخکې به دی په خپو هم ودرېږي او په خپو نه چې په سر به هم ودرېږي خو ته وله واده وکړه نو بې وجې ځم کله نه کله معقوله وجې هغه زه نه یادو بې وجې زوی یا لور خور خپل کشر د واده نه بند ساتل چې طاقت دی دا ظلم دی طاقت یې خو داسې مور پلار یې غریبانو طاقت نه وي نو د هغوی ارمان دی چې واده ولو وکړي او دا جنکۍ واده کړي خو نشي کېدی وس نشته نه هغو نه خو چې وس یي او بې وجې بند کړي نو دا څه دی ظلم دی ښه که چېرته د پلار یا د دې جنۍ دا مشر ظلم کوي نو بیا څه کېږي ما دا مسله ذکر کړی و نه قاضي له ډایري کورځي لکه پلار د جنۍ ظالم دی نو څه به کېږي جواب یې دا دی ګوره موږ نکاح یا بل نه یادو ګوره دا مسله ما ذکر کړی و چې کله د جنۍ هغه ولي چې هغه په اوله کې راځي هغه ظلم او زیاتې کوي خلکو ته پته ولګي چې د ظلم او زیاتې کوي نو د ده نه دا ولایت او مشرتیا نږدې بل ولي ته اوړي پوه شوئ که نه قیامت پورې به دا جنۍ داسې ناسته نه وي چېرې پلار یې وایي زه پښتو کوم زه یې د سره ورکوم نه نو موږ به ټول ناست یو انتظار به کوو چې هغه یې نه ورکوي نه چې بل کوم ولي په ترتیب کې راځي هغه دا کار کولی شي که هغه یې نه کوي بیا هغه سره چې هغه به چې کوم راځي که هغه یې نه کوي به او د ټولو پکې اختلاف راغی او غټه جګړه روانه او ټول وایي نه یې کوو نو بیا حدیث کې راځي فالسلطان ولی من لا ولی له قاضي حاکم وقت مشر دی د هغه جنۍ چې مشر یې نشته د حدیث ابو داود راوړی نو بیا به فیصله چا له ځي قاضي نه نو چې هغه فیصله وکړه هغه به داسې لکه د جنۍ مشر شي سبحان الله ګوره زمونږ شریعت چا سره ظلم دا نه غواړي ګورې او حل د هرې مسلې شته یو لور د یو کس لور ده صحیح ده خو د دې مطلب دا نه چې تعالی الله دا اختیار درکړی دی چې دې سره ظلم او زیاتې کوه د ظلم اختیارات الله تعالی نه دي درکړي دا نشته او ځکه دې بعضو مشرانو ته چې کله ووایه که نه چې یاره دغه پلانې د لور سره ظلم او زیاتې کوي او ستا خپل دی یا ستا ملګری دی که ته ورته نصیحت یاره وی خپله لوري دی چې څه ورسره کوي نه څه ورسره کوي نه خبره غلطه په ما ورته لازم دي چې د یو مسلمان خیرخواهي وکړو په دې طریقې سره چې کله موږ ته پته ولګي زموږ خپلوانو کې پلانې د لور سره ظلم کوي یا د زوی سره ظلم کوي موږ له څه پکار دي ورتله پکار دي نصیحت ورته کول پکار دي پوه کول پکار دي چې الله نه ویریږي او دا کار پرېږدي خبره ما دا ذکر کوله چې داسې قصې اکثر دې د لاسه کېږي اوس راځو دې مسلې له عدل پکې نشته عدل معنی یعنی ولی د خپل طرف نه ظلم او زیاتې نه دی کړی
او دا جنې وتښتېده او دې ته پښتو کې مټیزه ویلی کېږي. دا مټیزه وتښتېده او لاړو په یو جج پسې او په هغه ملک کې دا قانون دی، کاغه د فقهاو قول دی او کاغه یو جوړ کړی شوی یو قانون دی، په هغې کې فیصله وشو، د دې واده وشو. دا نه کېږي. دلیل دا دی رسول صلی الله علیه وسلم، امام ابن حبان دا روایت راوړی، لا نکاح الا بولی و شاهدی عدل. نه کېږي نکاح الا دا چې د جنۍ مشر پکې او دوه ګواهان پکې، دې نه بغیر نکاح نه کېږي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم واضحه فتوا ده. دې کې موږ دا نشو ویلی چې یاره بعضې فقهاو دا خبره کړې، خو دا قول کمزوری دی. اوس دې ته وګوره، دې دلیل ته ګورې. امام ابو داود راوړی دی، ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. هرې زنانه چې خپله نکاح په خپله وکړه بغیر د ولی د اجازت نه، نکاح باطل ده، نکاح باطل ده، نکاح باطل ده. بس ده. نو بغیر د ولی نه د جنۍ نکاح نشي کېدی الا په کوم حال کې چې ولی نه یا اولیاء ټول سره ظلم کوي یا د هغوی خپل منځ کې اختلاف دی، نو بیا په دې ټیم کې قاضي څه دی یا حاکم وقت، هغه ولی دی د دې جنۍ. بله مسله به ذکر کو، ده اوس د دوی د نکاح شوې ده، جج وله کړې ده، فقیه وله کړې، کار چا کړې، او دې خبر شو چې یاره دا خو نه دی شوي دا نکاح، نو څه به کوو؟ دلته به تجدید کوي د عقد، تجدید د نکاح، د سر نه به دا نکاح وتړي په شرط. بیا به کوم شرط څه دی؟ ولی به وي، یعنی ولی به راضي شي، به ناسي، هغه به وایي زه پرې راضي یم، بیا به نکاح وتړلی شي، ګواهان به پکې کښېني، څنګه چې سړی نکاح تړي او ورسره دا تجدید به وکړي. او که نه یې راضي ولی بیا نه کېږي. الله نه یره پکار ده. د یو سوال به ولو، ډېر ناشنا سوال دی او کله نا کله سړي له مزه ورکوي. دا داسې سوال نه دی چې ډېر چینجن سوالي، او مزه سړي له په دې ورکوي ځکه چې د دې ځای څه د چا نه چې تپوس کېږي د هغه ورسره علم ډېرېږي. نو علم د سائل او علم د اورېدونکي او علم د چا نه چې تپوس شوی د کوم مفتیه هغه ورسره ډېرېږي. نو الحمدلله. او په خفه کېږي چې خفه کېږي نو هغه په اسان سوال باندې هم خفه کېږي، ځکه چې بعضو مولیانو د پابندي لګولې چې سوال به نه کړي. د روز سوال کړی دی، څو ورځې مخکې زه عمرې له تللی وم. عجیبه کار دا شوی دی چې موږ د بیت الله و چکرې وهلي دي. عجیبه کار شوی. دې کې څه چل شوی دی؟ و چکرې خو صحیح دي که نه؟ اته دي وځي پوره و چکرې موږ وهلي دي. شروع موږ د حجر اسماعیل نه کړې ده، یو چکر به شروع کېدو د حجر اسماعیل نه، بیا حجر اسماعیل پورې. حجر اسماعیل پېژنې؟ هغه 2 رکعته مونځ چې په کوم ځای کې نه یې تللي عمرې له چېرته؟ کعبه هم لیدلې؟ هغې سره حجر اسماعیل کوم ځای کې دی؟ حجر اسماعیل ځای مقام ابراهیم نه سوچ وکړي د کعبې سره خوا کې څه نشته؟ اخو رکن یمانی دی. دا یعنی تاسو ته ما دومره اسانه کړه چې سوچ وکړئ د کعبې سره خوا کې څه دي. عقب ورنښتې مقام ابراهیم دی او حجر اسود دی. دا دیوال د څه نه چاپېره دی وړوکی غوندې کې؟ حطیم چې ورته ویلی کېږي، دا نه دی؟ دې ته حجر اسماعیل وایي. حجر اسماعیل دا فائدې ده کې اکثر کتابونو کې ما کتلي او بعض علما حجر اسماعیل وایي، مشهوره شوي ده ځکه وایي نور دې ته حجر اسماعیل ویل
بې تحقیقه خبره ځکه چې اسماعیل علیه السلام نه دا ځای لیدلی ده او بعض وایي دلته اسماعیل علیه السلام ښخ کړی شوی دی دا هم بې دلیله خبره ډېر اور د دغه حجر نه شروع کړې ده او په دغه ځي ختم کړی طواف صحیح شو وی بیا کله چې مقام موږ د اخري چکر ختم کو دغه حجر ته ورسېدو نو موږ ته پته ولګېده چې طواف خو شروع کېږي د کوم ځای نه د حجر اسود نه او حجر مخکې راځي که حجر اسود مخکې راځي حجر اسود مخکې راځي که نه اوس پکې بعض شکیان دي او چې ته د حجر سره روان او حجر اسود خو وروسته نه راځي دا موږ د اول سر نه وایو حجر اسود مخکې راځي او خبره دومره پخه کوي که نه چې څوک دې ډېر د ګډوډ کولو کوشش کوي چې ته ګډوډ کېږي نه زه دې سترګې راوباسم څنګه وي خبره زر بدله کړي یا دې رونه اول صحیح وي چې حجر اسود مخکې راځي حجر وروسته راځي خو مایي که یو سړی حجر سره وي نو بیا خو حجر اسود وروسته راځي نه شکیان شي او یاره داسې خو هم کېږي نه نو مطلب دا دی چې ته د حجر اسود نه شروع کړې چکر د کوم ځای نه شروع کړي حجر اسود نه نو حجر مخکې ده که حجر اسود مخکې ده حجر اسود مخکې ده ډېر ورته پته ولګي دی وایي بیا موږ د دغه حجر نه راواپس شو د حجر اسوده پورې چې یاره هغه اولنی چکر زموږ نیمګړی و چې هغه پې پوره شي او بیا لاړو مقام ابراهیم سره موږ لمونځ وکړو سوال اوس څه دی سوال دا دی چې دا یو چکر د دوی دا به صحیح او که نه وی او دا اووه چکره پوره به شمارلی کېږي که نه دا شپږ دي څه به کوو الجواب وبالله التوفیق هغه ده چې د طواف طریقه دا دی چې ته به اووه چکرې د الله د کور نه وایي د حجر اسود نه به شروع کې او حجر اسود سره به یې ختمې که ته د حجر اسود نه لږ مخکې شروع کړي څه نقصان شته نشته که ته هسې حجر اسود نه ورځي هغه ځای نه به شروع کړي دې کې څه نشته خو که چېرته ته د حجر اسود نه واوړېدې اگر که یو څو قدمه ترې واوړېدې دا چکر پوره دی که نیمګړی نیمګړی دی خو ترې واوړېدو لکه دلته دا ځای موږ دا ځای حجر اسود شو صحیح شو او تا له دې ځای نه شروع وکړه پوره دی که نیمګړی نیمګړی په دې دی ځکه چې منځ کې مسافه هغه پاتې شوی د دوی نه کم چکر نیمګړی پاتې شوی دوی نه هغه اولنی هغه نورې که خو دوی بیا هم په حجر اسود راغلي دي هغه اولني چکر دوی دپاره مسله جوړه کړې ده نو د دوی د طواف پوره شوی که نه پوره شوی تا خو فتوا ورکړې چې پوره شوی ده اته خو هغو نه دي کړي او کنه اووه چکر یې کړي دي صرف اسی چل کړی دا اووم چکر چې کله پوره کو او حجر اسماعیل ته ورسېدو هغه ځینه د حجر اسوده پورې بیا رالو په دې باندې کمی ویستو د کوم ځي د اولني چکر اوس ورسېدې که نه نو اوس له څه فتوا ورکوې نه شي فتوا یې بدله کړه اوس علاج د دې دا دی ګوره طواف خو نه دی شوی طواف کې یو چکر نیمګړی دی که چېرته ده ته نږدې دا خبر رایاده شوه لکه څنګه چې دوی ته رایاده شوه موالات لکه طواف کې دا شرط دی چې چکرې به پرله پسې صحیح شو او ده ته نږدې رایاده شوه یعنې هغه وخت ډېر نه دی نو دی دې داسې کار وکړي چې حجر اسود ته دې واپس شي او د هغې نه دې یو چکر شروع کړي او حجر اسوده پورې دې راشي یو چکر کم دی که او هغه صحیح شو دویم که منځ کې مونځ راشي لکه دا منځ کې فایده مونځ راغی جنازې مونځ راغی یو سړی لږ ستړی شو کېناستو لږ وخله دې سره هغه موالات نه ختمیږي پرله پسې کوو هېڅ خبره نه خو دا نه چې ډېر وخت پکې واوړي هغه نه او که چېرته ډېر وخت بعد درته رایاد شي نو بیا به څه کوي څنګه یې پوره کړي
نه دغه وخت کې نه دي، ما ډېر وخت بعد ورته رایاد شو. نو زه خو هم دا یم چې وخت پکې ډېر تېر شوی دی، اوس به دې څه کوي؟ پوره طواف بیا کوي. بارک الله فیکم. لکه یو سړی دی دلته منځ کې خطا شوی دی، اوس ماسخوتن موږ سره لمونځ وکړو خطا شو، او بیا دی پکې کور ته لاړ، بیا پکې ډوډۍ وخوړه، پکې ګپ شپ ولګاو، پکې ډېر خو بعد ورته رایاد شو چې یاره ما نه خو اخري رکعت کې داسې غلطي شوې ده چې رکن ما نه پاتې شوی دی. اوس ورته موږ څه وایو چې ته یو رکعت اوس وکړه، دا مونځ بیا وکړه. رکن چې ونه شو، رکعت ونه شو، چې رکعت ونه شو، مونځ ونه شو، او ګنجایش په هغه ټیمه پورې و چې دا وخت لږ نږدې وي، بیا خیر د موږ ورته ویلې چې یو رکعت اوس وکړه او بیا سجده سهو وکړه بس. خو نه چې دته ډېر وخت بعد رایاد شو چې زما یو چکر خو صحیح نه و، نو طواف نه دی شوی، نو وردی شي او بیا دې څه وکړي؟ بیا دې طواف وکړي. اووه چکرې دي بیا ووایي او دغه دی راځم، او سعی به هم بیا کوي. وجه دا ده، او دا راجح قول دی، چې ترتیب په عمره کې که په حج کې هغه د طواف او د سعی دا دی چې طواف مخکې د سعی وروسته ده. طواف مخکې دی، سعی وروسته. سعی په طواف موږ نشو مخکې کولی. د رسول الله سلم ټول ژوند طریقې ته وګوره، او احتیاطي قول هم دا، اگر که بعض علما وایي که دا مخکې وروسته څه خبره نه، خو نه، احتیاطي قول هم دا دی چې دا واجب دي چې ته به اول طواف کې بیا به صفا مروه کې. اوس به ورسېدی و که نه؟ الله رب العزت دې موږ په دین باندې پوه کړي، او الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو.